خویندرونو سلامونه مینه ښاد او آباد اوسئ قدرمنو. روژه را روانه ده، بډې را ووایئ، ملا وتړئ چې یو د بل خدمت وکړئ، یو بل ته نصیحتونه وکړئ. مالدار دی د غریبو لاسنیوی وکړي، ودې ګوري. تاسې باور وکړئ چې دومره ایمان خو به په موږ کې نه وي، خو که موږ او تاسې ملا وتړو او هغه مالونه چې د کلونو راسې موږ پټ ساتلي دي خرج شي کو، باور وکړئ خدای پاک داسې لارې را خلاصوي چې د هغې په څو چنده به نور درکړه او ژوند به مو ښه وي. او په خپله خوا کې چې دغه یتیمان، کونډې، بورې، دا معذور، دا غریبان، دا مسکینان، دا ګاونډیان ګورئ، ژوند به مو ښایسته وي، خوبونه به مو وي. تاسې باور وکړئ که تاسې د دې خوند واخیسته او داسې مرستې وکړئ چې د خدای نه علاوه بل څوک در باندې پوه نه شي په دې کې چې څومره خوند دی په یو شي کې نشته. تاسې باور وکړئ بیا به مزدوري کوئ او په همدې به خرچوئ د دې خوند چې تاسو واخلئ چې په دې کونډو رنډو، په دې یتیمانو باندې، په دې مسکینانو باندې خرچ کړئ. دا مالونه چې د موږ او د تاسو سره دي، زه کله کله وایم چې دغه مال چې موږ او تاسو پټ ساتلی دی، دا په اصل کې، په حقیقت کې د دغه خوارو زارو مالونه دي، خو موږ او تاسو ورباندې لکه د خامارانو ناست یو او پردي حقونه خورو. خدای پاک دې نړۍ ته دومره مال را لېږي څومره چې د دې انسانیت اړتیا وي، خو چې بیا په کوم ځای کې موږ او تاسې خوارو زار غریبان ګورو چې وږي وي، لباس یې سم نه وي، سرپنی ښه نه وي، چې هغه یې پکې ژوند وکاندي. د دې نه دا معلومیږي چې ځینې خلکو د دوی په حقونو باندې ګېډه اچولې ده. که چېرته هغه مالداران، هغه شتمن خلک خپل زکاتونه په صحیح طریقې سره ورکاندي کوم چې د دوی سره مالونه دي، هم دغه غریبان په دې باندې مړیږي، خو نه یې ورکوي. دغه د څو ورځو خبره ده، یو دوست چې ما ته ډېر نږدې دی، نو د دوست نه سړی د ملګري نه باید ونه شرمېږي. ما ورته وویل چې د زکاتونو وخت را روان دی او راځئ چې ښه په نره باندې دغه لږ تر لږه دا موږ ته چې نږدې وي، خدای پاک د نږدې نه تل چې زه دا خبره کوم چې د نږدې نه د مور و پلار نه ونیسه چې تا ته کوم نږدې دي، هغه د هغې پوښتنه در نه کوي. بیا چې دا خو د ماړه کړي وي، بیا هم وس لرې، طاقت لرې، بیا نو ورپسې ځه، خو اول به نږدې نه د هر شي حق د نږدې و دی، نو بیا زه ورپسې مخکې. نو ما ورته راځي چې دغه نږدې باندې دغه زکاتونه وویشو، دا کوم چې نږدې دي او موږ او تاسو ته معلوم دي، او په داسې شکل یې ورکو چې بل څوک را باندې پوه نه شي. نو زړه یې را نرم شو، ویې ویل ښه راځه چې حساب وکړو. چې حساب، نو ما ورته ویل چې شته حساب کوې، خو راځه په 100 کې جدي 2.5 روپۍ دي، په 1000 کې نو 2.5 شوې. نو سړي سره چې حساب هم وکړه، شی ډېر زیاتېده. چې زیاتېده ما ته ویل دا خو ډېر زیاتې دي که نه، دا خو چې زه دومره ورکوم دا خو ډېرې زیاتې دي. نو ما ویل ګوره ته خو په 1000 کې 2.5 ورکوې، نو خو ډېر زیاتې تا ته پاتې کېږي. وایي چې خو دغه چې دومره وباسم خو دا هم زښتې ډېرې دي، دا خو زه نشم ورکولی، دومره زړه نه لرم. نو دا خو یو بیلګه ده عزیزانو، دا نو په زرګونو داسې دي. آیا دومره مال چې دی زکات وباسي، په 1000 کې 2.5 وباسي، دا نشي ورکولی، واقعا هم ډېرې وي. نو تاسو فکر وکړئ چې څومره به داسې خاماران وي چې په دې خزانو باندې ناست وي او د پردي حقونه خوري او بل چاته یې نه ورکوي، لږ تر لږ هغه زکات یې نه ورکوي. نو دا ظلم دی. راځئ چې د دې ظلم نه لاس واخلو. ظالم خدای نه بخي. همدغه مالونه زموږ او ستاسې بیا پاتې کېږي او دا په حرامو لارو باندې ځي. او که تاسو په دې فکر شئ چې زما بچي
نو موږ او تاسې نیکونه وګورو زموږ نیکه ډېر غریب و چې زه یې کیسې اورم زه مې آی کاش زما نیکه اوس ژوندی وی بیا پلار م ورپسې د هغې نه لږ ښه و بیا د هغې نه موږ ښه یو د هغې نه بس موږ بچي ښه وي دا وختونه دي داسې را روان دي نو راځئ چې د غریبانو حقونه ونه خورو راځئ چې روژه را روانه ده راځئ چې تر اوسه لیست ونیسو لږ تر لږه چې هغه د خپلې کاسۍ نه د خپل دیګي نه د دوی هر ماښامه د ځان سره د خپلې میوې نه د دوی هر ماښامه د دوی سره د خپلو شربتونو او د شومړو نه د دوی ماښامه د ځان سره په لیست کې ونیسو نو څه به شي تاسې دلته هم ژوند ګورئ او بیا هلته هم ګورئ د مرګ نه وروسته هم ګورئ مرګ را روان دی داسې لاړې داسې ککرۍ لاړې چې ډېرې کږې به ګرځېدې نن خاورې دي الله مو ښاد و آباد لره ژوندي اوسئ زما دا خبرې ځان ته بدې ونه ګڼئ په ذات خدای ته زما قسم وي چې ستاسو د خیرخواهۍ دپاره نه ستاسو دعاګانو ته اړتیا لرم نه ستاسو وح ته اړتیا لرم نه ستاسو صفت ته اړتیا لرم نه ستاسو منډې ته اړتیا لرم بس ستاسو مینې ته اړتیا لرم او دې ته اړتیا لرم چې تاسو په سمې لار روان شئ تر څو دلته د خویندو ورونو په څېر د خویندو ورونو خاصې خبره ده نن خویندو ورونو یو د بل نه کرکه کوي رور د خور نه او خور د رور نه او کوی ورته کني تاسې باور وکړئ هلته ویلو نه دی ما داسې ولیدل چې خور در باندې په درواغو باندې شهیدي وایي کوی درته کني خور در راپاڅي مخ ته تورئ دا ځکه چې ته ظالم یې د خور مرستې د نه دي کړي هغه راپاڅي د غل د ډاکو د منافق د غاصب د آرامخور په څنګ کې ودرېږي او په تا باندې شهیدي وي تاسو به دا نه وي اورېدلي اخره زمانه ده الله مو ښاد و آباد لره ژوندي اوسئ که حقونه د خویندو پوره کوي داسې به نه وي بیا به ستا په خوا کې ولاړي بیا به ته به بیا ظلم کوي لیکن خور به ستا په طرف وي مخکې نظم ډېر خلک به خفه شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته